په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې دا رقم ښایسته پروفایل جوړ کړئ. د فیسبوک آی ډي مو داسې ښایسته او سټایلش جوړه کړئ تر څو نور خلک حیران شي او ستاسو آی ډي ته وګوري چې دا څه رقم جوړه کړې او ډېره ښایسته یې جوړه کړې ده. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې دغه رقم ښایسته خپل آی ډي جوړه کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو ته آخر وګورئ تر څو دغه طریقه یاده کړئ او خپل آی ډي مو سټایلش او ښایسته جوړه کړئ. نو دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، نه ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. چینل هر وخت در سره سبسکرایب کړئ. داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو ویډیو شروع کوو. دوستانو دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک مې په د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. که ډسکرپشن مو نه وي لیدلی د ویډیو نه لاندې په خط باندې کلیک وکړئ او هغلته به دغه اپلیکیشن په شین خط باندې لینک ده. نو دوستانو تاسو به شین خط کلیک کړئ او تاسو سره بیا پلی سټور کې دغه اپلیکیشن ده. دوستانو چې کله هم انسټال کو بیا به دغه اوپن کړئ. چې کله هم اوپن کو نو لږ به انتظار ورته وباسئ تر څو دغه اپلیکیشن راخلاص شي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه اپلیکیشن راخلاص شي. دوستانو تاسو سره به دا رقم اپشن راسي نو تاسو به دغه اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا به الاو کوئ، بیا به الاو. دوستانو تاسو سره بیا د رقم صفحه راخلاص شي. تاسو به اول په دغه فیسبوک ور ان پروفایل میکر باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو بیا به دوستانو تاسو سره دا رقم صفحه راخلاصه شي. نو دوستانو تاسو که غواړئ د ګیلري نه یو عکس راواخلئ نو تاسو سمپل په دغه سلیکټ ایمیج باندې کلیک وکړئ او دلته به ګیلري ورته انتخاب کړئ. بیا به دوستانو تاسو راسئ خپل هغه عکس به ورته انتخاب کړئ. نو ما دغه عکس ورته انتخاب کړ دوستانو. نو دغه زه اوس دلته دغه رقم ښه برابروم. دوستانو تاسو کتلی شئ زه دغه ښه دلته برابروم. نو تاسو هم باید همدغسې دلته برابر کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ ما دغه عکس دلته ښه برابر کو. نو بیا وبره په دې سیف آپشن باندې کلیک وکړئ. سیف آپشن باندې چې کله کلیک وکړو نو لږ به انتظار ورته وباسئ. نو دوستانو تاسو سره به دغه رقم راسي. نو دوستانو دغه دغه اولینی عکس د دغه دوستانو د پروفایل ده او دغسې ده د شاته هغه د پروفایل نه شاته کور فوټو چې ورته وایي نو هغه د کور عکس دغه لاندې دی دغه بیلچې ده. نو دوستانو تاسو بیا راسئ هم د فیسبوک به راخلاص کړئ. دوستانو فیسبوک هم چې کله راخلاص کو نو بیا به دوستانو تاسو هغه عکس به راواخلئ په پروفایل باندې به یې کېږدئ. نو دوستانو دلته دغه کیمرې اپشن باندې به کلیک وکړئ او بیا به سلیکټ پروفایل او بیا به دوستانو دلته سلیکټ پروفایل پکچر باندې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به دوستانو تاسو دغه غټ عکس به دوستانو تاسو راواخلئ. تاسو کتلی شئ دغه اولینی عکس دغه به راواخلئ او دې ځای کې ورته دا انتخاب کړئ. چې کله دا انتخاب کو نو دغه عکس به ورته بیا به هغه پوسټ کړئ، یعنې دغه عکس به په خپل پروفایل باندې ولګوئ او بیا به دوستانو کور پکچر باندې به کلیک وکړئ، یعنې کور فوټو باندې به کلیک وکړئ، اپلوډ فوټو باندې به کلیک وکړئ او بیا به دوستانو دغه دویم عکس چې ده دغه عکس باندې به کلیک وکړئ او دغه به دوستانو دلته ښه صحیح برابر شي. بیا په سیف آپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د آی ډي پروفایل به دغه رقم زما غوندې ښکاري. ډېر ښایسته ښکارېږي دوستانو. تاسو به خپل آی ډي دغه رقم ښایسته ډېر په اسانه طریقې سره جوړه کړئ. نو دوستانو ویډیو همدومره وله. هیله ده چې ویډیو مو راسره تر اخره کتلې وي. که ویډیو م لایک کړی نه ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړی چې نه نو هر مره سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې. ښاد آباد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.